پښتون په 15,000 کلن کړکېچ یا تاریخ کې ژوند کوي، خو بیا هم تک شین کوتک دی. لیکوال ښاغلی سعدالدین منګل. درنو لیدونکو ښه راغلاست. افغان پښتون په 15,000 کلن کړکېچ یا تاریخ کې ژوند کوي، خو بیا هم تک شین کوتک دی. خو پاکستان بیا په 15 کلن کړکېچ یا تاریخ کې د اټم بم څښتن دی. هانګ کانګ په 1999 زیږدیز کال کې د جولای پر لومړۍ خپلواکي ترلاسه کړه، خو اوس آسیا کې د پاک او ښکلي ښار د اسمان څکو ودانیو لومړی ښار دی. د لاندې هیوادونو په 1991 زیږدیز کال کې د ډسمبر پر 26 خپلواکي ترلاسه کړې، خو بیا هم له افغانستان نه ځواکمن او شتمن دي. تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، جورجیا، آذربایجان، ارمانیا، لاتویا، لیتوینیا، استونیا، اوکراین، بیلاروس یا سپینه روسیا، کرغزستان، مالدویا یا مالدویا. هره ستونزه څه ده؟ ولې موږ داسې بدبخته یو؟ خبره دا ده چې موږ نن هم په تعویض او زیارت کې بند یو. په نانیغ ډول مړپالنه او مړغوښتنه کوو، په زیارتونو او پکوړو او تعویضونو باور کوو، او نو مهالیزو یا عصري زده کړو او ټکنالوژي ته کوپر وایو. لوړ زده کړې نه لرو. 80% ځوانان مو د دیني ښوونځیو په نوم مدرسو کې زده کړې کوي چې نه له فزیک، نه له کیمیا، نه له بیولوژي، نه له ټکنالوژي، نه له لمریز غونډال یا نظام، نه له فلسفې، نه له کړکېچ یا تاریخ، نه له ارواپوهنې، نه له ژوند پوهنې، نه له طبیعت پوهنې، نه له هوا پوهنې، او نه هم له ساینس څخه خبر دي. زه نه وایم چې طنزي یا مذهبي زده کړې دي نه کوي. شکر الحمدلله موږ مسلمانان یو، خو که په یو کلي کې 1500 ماشومان وي، داسې نشي کېدلی چې دا 1500 ماشومان دي قاریان او ملایان شي. لکه څنګه چې اوس زموږ په کلو او بانډو کې ټولنیزو ښوونځیو ته څوک نه ځي، ټول په دیني ښوونځیو کې چې په عربۍ کې ورته مدرسې وایي اخته دي. په یو کلي کې یو مولا او 2 یا 3 قاریان بس دي، ولې چې کلي کې ښځینه او نارینه ډاکټر، انجینر، طبیعت پوهنې، ارواپوهنې او لمریز غونډال یا سیستم ډاکټر او ماستر او پروفیسر، فلسفه پو، بېلابېلو مضمونونو ښوونکی، کړکېچ یا تاریخ پو، سیاست پو، ساینس پو، رنځورپال یا نرس او داسې نورې څانګې یا مسلکونه لکه بېلابېلې لوبیزې او تکړښتي یا سپورټي څانګې او رزمي سپورټ. دوی ته اړتیا نشته که اړتیا ورته نه لرو. نا اسلامي دولتونو او هیوادونو تل خپله زړه ټکنالوژي پر موږ ګرانه خرڅه کړې او یا یې را باندې خرڅوي چې هغوی بیا پر هغو پیسو ځان ته نوې ټکنالوژي جوړوي، تر څو چې موږ پوهې او زده کړو ته مخه نه کړو او خپله ټکنالوژي ونه لرو، نو تل به د کوپر سوال ته ناست یو. هیواد په تعویض، زیارت او کوډو نه، بلکې په ټکنالوژي، ساینس او لوړ زده کړو ودانېږي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.